مخکې تر دې رکوع په دا پای کې د هغې رکوع الله پاک بیان کړي وه قل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات که چیرې تاسې ځان ګمراه کړئ ځان وښوئ وروسته در هغه چې تاسې ته بینات و ښکاره دلایلو علامې درته راسي نو تاسې په دې خبره پوه شئ چې الله پاک عزیز دی غالبه دی عذاب در کولی شي د عذاب څخه څوک نشي روکولی نشي منع کولی الله ستاسې پر عذاب ورکولو ډېر غښتلی دی او حکیم و حکمت والا دی چې دا ژر یې نه درکوي ته به په دې نه دوکه کېږي چې د خدای در وصله کښې ووتم نعوذ بالله الله وایي زه حکیم یم زه حکمت یم دا مهلت چې مې درکړي جمع عذاب نه کوي در په هغه کښې م زه یو حکمت لرم نو دا چې څوک ځان ښویوي مخالفت کې د حق لارې څخه الله هغه ته عذاب ورکوي د دې خبرې دپاره الله پاک یو دلیل پېښوي اوس په دغه آیت کې وایي سل بني اسرائیل الله وایي ته سوال وکړه د بني اسرائیلو څخه ای نبي بني اسرائیل خپل غږ ښه معلومېږي چې کوم وخت دوی د خپلو انبیاو دین بیان کړي او دوی په هغه کښې مخالفت وکړي چې په کومو عذابو اخته سوله دا دلیل دی د دغه دپاره ته به دا فکر نه کوې چې که زه مخالفت وکړم د خدای نعوذ بالله در وس وتلی یم چې عذاب نه راته راکړي الله وایي تر وس مې لاندې د حکمت له مخې به تا ته مهلت درکول سوی کنې دا بني اسرائیل در تا ډېر قومونه وه بیخي ډېر نبیان هم پکښې کې راغلي وه چې مخالفت یې وکړي هغو ته څنګه عذاب ورکول سو نو سل ته سوال وکړه پوښتنه وکړه پیغمبره نو امت ته هم دغه خطاب دی چې تاسې پوښتنه د بني اسرائیلو څخه وکړئ بني اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد او اسرائیل خصوصي په یاد دی چې د یعقوب علیه السلام نوم په عبراني ژبه چې دی دا نوم مګر اصلي ترجمه یې عبدالله دی اسراء و عب ته ویل کېدل ایلوالا ته ویل کېدل نو ته پوښتنه وکړه چې کوم څونه اتینا موږ ورکړي وو هم دوی ته من آیة بینه من آیة چې دغه موږ ورکړي وو څونه د کومه قسمه څخه من آیة د علامې څخه بینه چې هغه بیانوونکې و ښکاره وه د ښکاره دلایلو څخه موږ دوی ته څونه ورکړي وه چې دوی مخالفت وکړي په عذاب باندې اخته سول دا نه باره وروسته پر دا دی چې وخت پوه سو نو دا به ته ورسره چې الله وایي ته پوښتنه وکړې موږ څونه دلایل ورکړي وه هغه دلایل چې مو ورکړه د دلایلو سره چې دوی ګمراهي وکړه نو په عذاب باندې اخته سول بلا درته دا مختصره پر داسې خبره قطع کړه قانون کلي الله پاک چې بیانوي نو بني اسرائیل ته چې عذاب ورکول سو وجي الله وایي ومن یبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب دا الله پاک وایي داسې نه دي چې دا نه یوازې بني اسرائیلو سره دا کار وسو بني اسرائیلو چې مخالفت وکړي عذاب ورلره ورکول سو بلکې هر څوک چې دا کار وکړي الله پاک وایي زه عذاب ورکوم یوازې دوی نه دي دا کلیه ورسره کښې شو چې د هغو څه پوښتنه وکړي چې څونه آیات بینات ورله د آیات بینات سره دوی مخالفت وکړي په عذاب اخته سوله نو دا لږ چې یوازې دوی ته ورکول سوی الله وایي ومن یبدل ومن هر هغه څوک یبدل چې دی بدلول وکړي نعمت الله د نعمت الله من بعد ما جاءت من بعد ورسته ما تر هغه جاءت چې راغلي دغه بینات و علامات هو دته بینات و علامات و دلایل ورلره راسي او دی د خدای نعمت طرف د نعمت څخه د الله پاک مراد د الله جن دی دغه جن د اسلام جن د الله پاک د وحدانیت او د رسول الله السلام د صداقت الرسول چې دغه جن پر انسانانو باندې یو نعمت چې الله ورکړي نعمت دا دی چې که چیرې دغه جن دی ونه مني خو الله یې دوزخ ته اچوي نو د دغه په بدله کې سړی د دوزخ خلاصېږي د جنت دایمي نعمتونه یې په نصیب کېږي نو د دغه لا بل غټ نعمت چیرې دی نو جن څخه الله پاک په نعمت باندې ترجمه تعبیر وکړي ومن هغه څوک یبدل چې بدل کړي نعمت الله نعمت خدای پاک څه وخت بدل کړي په غلطنګي او په ناپوهي یا من بعد ما جاءته من بعد ورسته ما تر هغه جاءت چې دا بینات دغه علامې راسي هو دته نو دا چې بدل کړي فإن الله شدید العقاب نو فإن الله بشک الله شدید العقاب سخت عذاب دی الله نزل سخت عذاب هغه تر کوم دا کلیه قاعده ورته کښېښول د بني اسرائیل امت کې رسوي دي دغه څه پوښتنه وکړي چې دوی پلرونو نیکهګان په کوم عذابو باندې اخته سوي په دغه وخت کې چې د الله پاک نعمت یې بدل کړي د خدای دین یې نه کاوه او رسولان ورلره راغلي وو نو د بني اسرائیل واقعه الله پاک پر دلیل کړه او بیا قانون کلي ورته کښېښوي چې د هر چا سره دا کار کېږي نه یوازې بني اسرائیل نه یوازې داسې یاست هر څوک چې د الله دغه نعمت اجل په دغه ته وایي چې زه نه کوم الله بیا دغه سرزني شروع کوي چې باران خپل هم سر نه په خلاصېږي چې مخلص چی دی پر کوم خوا ولاړ سم پس الله پاک وایي زین للذین کفروا دا نو وس د هغو کسا د افت د کفر چې دی هغه بیانوي افت د حب د دنیا بیانوي چې سړی چې محبت د دنیا سره محبت د کفارو د خبرو سره لري د هغو به څه رقم انجام زین الله پاک وایي ښایسته سوي دي للذین هغه کسانو لره کفرو چې دي کافران هغو ته چې ښایسته سوي دي الحیات الدنیا دغه د دنیا ژوند کافر ته ډېر ښایسته نو هغه څوک چې څونه کداره د کفر خواته میلان هغه ته هم دغه دنیا په سترګو کې غټه ښکاري د آخرت خواته هېڅ ایله نه
او دغه دنیا په باره کې د کفارو یو خصلت بل ځای په قرآن کریم کې الله پاک بیانوي ويعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة غافلون. دغسې قرآن کریم کې آیت کریمه الله پاک د کفارو بیان داسې کوي باره وایي دوی په حیات دنیا ډېر ښه پوهېږي. ګوره ويعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا، د حیات دنیا دا ظاهره ژوند ته چې وګوره چې ورسېده د ځای به ښه چمنان ګلان به موټر به تیارې به خورا دا ښه زده دي. وهم عن الآخرة غافلون، الله په آخرت نه پوهېږي. دا د کافر شان دی، آخرت ته هېڅ توجه یې نه ورکېږي. دا مؤمن چې موږ وایو ډېر ځیرک دی. ګوره هغه شی چې په سترګو نه معلومېږي، په غوږو نه اورېدل کېږي، په سږمو نه بوی کېږي، په خوله څکل کېږي، نه غیب شیان مؤمن دغونه ځراکت لري، دغونه الله هوښیار کړي، هغه غیب شیانو کې ځان ورسوه ویې منل چې د دې علامه څه چې دا چلېږي د دې څه ما سوه ماورا یو بل ذات سچ په دې کې تصرف کوي، هغه یې پیدا کړي، ایمان یې پر راوړي. کوم رسولان چې راغلي په هغه کې مؤمن فکر یې لکه چې یاره دا رسول حق دی، حق رسولان یې جلا کړه. دغسې دا وایي ګران خو د نبوت ډېر پیدا سوي دروغجنان. مسلمة الکذاب هم د نبوت دعوا کړې وه، مګر هغه مؤمنان نه رد کړي ورته دروغجن یې، مګر د محمد علیه السلام دعوا یې ومنل چې دا صادق رسول. نو مؤمن داسې ځیرک چې حق و باطل پر بدله کولو استعمال. ګوره غیب شیانو کې ځان ورسوه. غیب شیان هغه دي معنا چې ګوره خدای نه په سترګو اوس موږ لیدلی سو، نه دا رقم دی لکه د ګل بوی چې په سږمو یې سړی درک کړي، نه د خدای خبرې چې خدای خپله وغږېږي موږ یې اواز واورو، نه لاس وروړه کېږي، مګر غیب شي ته مؤمن ځان ورسوه. الله وایي کافر فقط په دا ظاهر الحیات دنیا په دې دی ښه پوهېږي. وهم عن الآخرة غافلون، د آخرت په خبرو پوهېږي چې لا نه پوهېږي. نو دونه ناپوه دی. نو د کفر دغه آفت دی، بل څوک چې د کفر په کده ورسره ځي هغه په دغه آفت مبتلا کېږي. باره دغه د دنیا زیب و زینت دا خو د هر چا خوښ دی، ده ته دغونه خوښ دی چې دین باره په لغت وي، د خدای دغه نعمت بدلوي. الله وایي زینه ښایسته سوی دی للذین هغه کسانو لره کفرو چې دي کافران چې څه ښایسته دي الحیات الدنیا، د دنیا ژوند د دې ډېر ښایسته دی، بس دا ورته مهم دی. ويسخرون من الذين آمنوا، دا نو تجب د علامات چې ګوري په قرآن کریم کې یوازې دا یوازې پر هغه وخت نه تطبیق په خپله زمانه کې ورته وګوري، د هغه د خدای خبرې ټک په ټک. ويسخرون دې مسخري او استهزاء کوي من الذين دا کسانو چې آمنوا چې ایمان یې راوړي. که یو مؤمن یو ځای د پیدا کړي دا مؤمن نو دی انپړی بولي چې ښه مؤمن، دا انپړ خلک یې په خبرو یې وایي سر ټندون نه خلاصېږي. دا کې لمونځ ډېر کوه یا د خدای عبادت ډېر کوه، هغه دی داسې په یو لیونیانو مجذوبو کې تېر کړي چې معنا دا په شي نور نه پوهېږي، داسې د یو دغه نوم پر کړي چې معنا ناپوه دي. دا مؤمنان تاسې به ګرد عمر وګورئ، زه به بل تاسې یو چرمروش یم د سکول کتابونه تاسې وګورئ. که یو لږ نور کې د عزت چوکۍ وه د هغه یې ژره ورخړیلي پیکۍ ور برابر کړي، که یو جاروکش و هغې هلته په یو لنګوټه کې لیکلی چې معنا د هغه نو لنګوټه په سر چې معنا دا لنګوټې والا ګرده دا جاروکشۍ وړ دي. څه چې سکول کتابونه تاسې وګورئ که هلته په دنیا کې یو معززه رتبه وه، هغه معزز سړی دی په لنګوټه کې نه کاږي، ژره نه ورکوي، هغه به ګرد عمر خړیلی دغه به په زړېږي، هلته لیکلي په هغه مضمون کې معزز یې لیکلی. او چې یو دغسې د غربت وظیفه یې هغه چې وګورئ هغه ته لنګوټه ورتړئ په خپله دغه یو غټ دعوت یې کښېنی خوراکۍ خو دغه سکول ته ګوري نو هغه وایي چې دغه جاروکشي کوم بیلر ته ولاړ یم ښه یم که دا بل سړی ښه دی دغه دی چې ناست دی ګوره که ډاکټر دی که مشر دی که رئیس دی که باچا دی هغه دی ګوره چې دی خپل هغه رقم ځای جوړوي. که اسلامي کتابونه سړی چاپي دا بل ډول یې باید وکړي چې دغه غټې رتبې دي دغه باید ژره یې ورکړې وای د سنت مطابق یې جوړ کړی وای دا نور یې باید دغسې خرۍ دغسې لوپران یې لیکلي وای. دا په خپل ځای کې معنوي او دعوت دی. دونه غټ د کفارو دغه را روان دي غږ نه کوي خاموش کتاب یې په لاس کې ورکړی دی نه درته وایي چې دا خو غوره کړه د کښېني خوراکي خپله ځای دی بهرنو چې دغه رقم ځای جوړ کړه مشر دی چې سردار صاحب یې ډاکټر صاحب یې فلانه یې دغه رقم ناست دی نو دا بل خوراکي څه کوي چې د کچروټي مې په شان هغه یې په لنګوټه کې لیکلي. دا الله پاک وایي ویسخرون من الذین آمنوا دغه د کفارو سره چې محبت لري دغه هم دغسې طبیعت جوړ شي چې باره مسخرې کوي فسخند وایي من الذین په هغه کسانو آمنو چې د ایمان راوړي. ګوره د کافر جوې نقشه الله پاک سبحانه وتعالی کفر دغسې آفات لري نو هغه نعمت چې د دین دی الله وایي هغه په لغته مه وهي که د هغه ووایه فقط بس ستا هدف دنیا سي بحث باره به د مؤمنان مسخره درته ښکاري ولدنګان به درته ښکاري. ويسخرون من الذين آمنوا دي برخشند وي په هغه کسانو چې ایمان لري مګر الله یې څنګه بیانوي والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه. الله وایي نو یوازې په دغه جهان نه دی چې دا دنیا درته بدلې والذین هغه کسان اتقوا چې دوی تقوا کړي د کفر د اعمالو څخه د معاصیو څخه ځان ساتلي فوقهم هغه سربیره دي پر دغه کافرانو باندې یوم القیامت په ورځ قیامت. الله وایي خو هغه دار دایمي دی هغه بیا پناه نه لري الله ته به دا پر بلاندې لوړ وي دوی به خوار و ذلیل په دوزخ. نو دا الله پاک مؤمنانو ته وعده ورکړه د کفر هغه آفت بیان کړي د کفر سره مینه مه ساتئ د کافرانو دغه خواص دي او دا چې اوس مال هر څوک د کفر خواته مایلي په مؤمن رخشند وي. الله مؤمنانو ته تسلي ورکړه چې والذین اتقوا هغه کسان چې تقوا یې کړي د ګناهو څخه د شرک او د کفر څخه د نورو بدو اعمالو کفریو څخه فوقهم هغه به سربیرې هم پر دغه کسانو باندې چې کفار وه څه وخت یوم القیامت په ورځ د قیامت الله وایي دوی به دورې بیا لوړي. والله یرزق من یشاء بغیر حساب
والله الله پاک يرزق ورزق من واشات يشاء وخش سي بغير حساب الله شات د رزق اراده وکي به حساب به کې بیان الله پاک حساب نفس کې څونه کده مصرف وس خزانه خاجه نسی دا کې د مثال په تور حضرت صهيب رضي الله تعالى عنه حضرت بلال حبشي رضي الله تعالى عنه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه دا ډېر ضعفاء معنا اقتصادي کمزوري نو دا کفار په غوم سخندوه استاخله خلق کړ دی وګړي پلا ورږي سي بیا د محمد عليه السلام سره ملګری سي نو څه بچی سي بار چې پلا ورږي مسكين سي او بیا دغه چا سره ملګری سي هغه د دنیا او دښمنۍ ته ولاړ ارمان چې د یو دښمن یو وای خو د شرط درغه ټول کفار مخالف نه پلا ته خو خپل ځان مرتبه خپل کالیږي پیدا خپل کور وچلو یا پلا ته دغه دربدار مسكين سي دا درې نفر مسکینان دا خو بريو دا حضرت بلال حبشي او دا بل صهيب رضي الله تعالى عنه حضرت عمار بن مسكينان نو دغه باندې په سخند رخصت و الله وي دا رزق نو ما په لاس کې په خپل عبادت کې وشم شاته ډیرو کې شاته لږکم دا صهيب بلال رضي الله تعالى عنهم الله وي الله پاک دا خبر بیا رښتینی کړ بیا دغه کسان الله پاک داس کړ چې د کسرا مانی د په ول کې کیسه دي قومندانانو هغه د قیصر مانی چې پاچاهانو درو بیا پر دغه ځای باندې حکومت دغه ضعفاء صحابه د مسکینان ته برخشان په دغه دنیا کې الله دا رزق دونه مدار اعتبار نه دي چې دې ډیرو کړی چې لږ کړی چې لږ رزق ته هغه پسخند وي واده خو معنا کمزوري سره دي لکه وسم د خلک د دنیا خپل د نه داس علت شي ګڼي چې هغه مسکینان ګای په نظر حقیر ور لرواسي الله وی دا رزق ما په اختیار کې ګای لږ کوم چې ته ګای ډیر د مدار اعتبار د تقوا معتبر ده تقوا ته باید اعتبار ورکول شي او داغه خبره مال الله پاک داغه مسکینان بیرته ورکړه چې د کفارو ګرد اموال ودی ته پاتې سول د بنو قریظه او د بنی نذیر چې مجره کې دي اموال خو مؤمنان پر ورته چې سوای سره لکه باغونه دي سره تقسیم غنیمت کړه دار چې سره وي شل نو دنیا څخه الله پاک نظر قطع کړي دا الله پاک پر دې دنیا چاته وغړي غو نه ډیر رزق ورورکی چاته چې وغړي نه ورورکی بل خبر الله پاک بیان دي چې مخکې خبره تایید کړي چې کفر بد اپت دي دغه تایید داس کی د آدم علیه السلام څخه دغه ملت اسلام دا یو رقم را روان تر ډیره زمانه پر بس دغه پر دغه ملت آدم علیه السلام چې د خدای سره اول وجود ملت توحید او د الله پاک د ربوبیت او د احکام چې ورکول دا راتلی در آدم علیه السلام څخه ډیر وروسته بار د خلکو څخه شان سره ورسره پښ باندې د اسلام شان د خلکو یریږي شاور ګرځي چې کمزوري شوی بارانو په هغه کې به اختلاف سره یو بل دار کم د مسله بل بل دار کم مسله لکه ګر د دین یو رقم را او اوس چې د ډیر عمر وسه د دین هغه سور رسول سم کال تر نږدې کېږي څنګه اختلافات پکې کړاله داسې اختلافات را چې وس به اریان چې د دې جوړ څنګه سره وایي البته دا قصدي اختلافات سره نو بیا په هغه وخت باندې الله پاک رسول سره وایي بیا خط ورشه چې هغه د آدم علی السلام خط مستقیم خط سره وایي هغه دغه بیا ورته بیان کیږي بیا به خلکو عمل پکاوه چې څومره وچی بیا به سره جګړه شوی بیا به اختلاف پکې کیږي بیا به الله بل نبی ورته وایي بیا د انبیاء او صراط مستقیمه د آدم علی السلام ته د نبی علی السلام پورې یو ده فرق نه دی راوړي ځنه په ورته سپوږ دا ګرځي یو ده هغه اساس یو اساس ته څنګه یو د مثال په تور د شي مثال باندې سر خلاص کې په احکامو کې اختلاف شته د آدم علیه السلام په زمانه کې یو رقم احکام په بل نبی په زمانه کې بل رقم احکام د نبی علیه السلام زمانه چې د ار نبی احکام نه بل څه جلسې دي کنه او ته اساس یو دی اساس داسې مثال لري یو مریض دی د مثال په تور غوږ خوږي د ډاکټر ته ورځي نو بار یو رقم ګولانې ورراوي دی هغه خوري بل ورځ سر درد هغه ډاکټر دی بار بیا بل ورځ بل رقم دوا ورته لیکلي پر دې نور ته شنو ابرز دا ګولې راکړو نه به وداره بابا نن بیا سر خوږي نن بیا سر لپاره دغه ګولې وخوره بل ورځ د مثال په تور په شی باندې دا نه راکته د ډاکټر سره اپریشن کې سرم مو چالان دی نور ته دا ته څه کوي ډاکټر څخه پاور د سرم را چالان نو چې ما علاج په سرم خدا به الله تعالی لګا دا یو واده جزې لپاره به سرم پکار د جزې لپاره اپریشن پکار د مثال د پښتوري نه جوړي چې بل ګولې ورلروي دا انسانان چې روان دي په هر وخت کې دی په یو مرزي اختصوي نو الله پاک دیغه مطابق دا ورته لري نو وګوره د اوغه ډاکټر نسخه چې د اساس یو دی کله د خپل کوم نسخه ورکه اساس چې دی علاج د انسان دا اساس ورته یشي دی زستا علاج کوم چې اړه دی خو هغه کوم علاج ما زګ نو د ډاکټر خلک وایي چې دا سره کوم نسخه ته کې دی ما کار ستاسو لپاره فائدہ رسوي دغه می اساس دی نو د انبیا چې د آدم علی السلام سره غلي تر نبی علی السلام د ټول اساس د انسانانو علاج او هدایت چې حق لارې تراوي مګر د احکام چې فرعي او څه بدل سوي جدول وي څه هغه د توحید ملت هغه د تنن په بدل سوي لاندې دي هغه د آدم علیه السلام چې کوم خبره د پیغمبر هغه خبر د ټول نبیانو هغه خبر چې الله یو دی په ذات او صفات کې او هغه د هر وخت رسول چې هغه حق د فرعي احکام چې بدل سوي دي هغه دغه سره کاګولي چې ډاکټر بدلی د اری مرضی لپاره جلا ګولي ورکی په هر عصر کې هغه انسان په یو مرضی اختصي جلا پاک هغه احکام ورته لري چې دغه مرضی علاج کوسي اخرنه دین چې نبی علیه السلام راوړي په دې کې ټول نسخه کې جمع پکې پرتی
په دې کې ټول علاجونه په کې لیکل شوي دي. نو اوس الله پاک دا بیانې چې کان و الناس خلق امه واحده دا ګرځي یو ډول او اختلاف سره نو په کې د آدم علیه السلام اولاد او آدم علیه السلام په زمانه کې اختلاف نو ورسته دي اختلاف سره کې واره امه واحده و بل ورسته چې آدم علیه السلام لاړ د جن مسلې په دې کې زړې اختلاف را فبعث الله النبيين فبعث بارر او فاسول الله اختفك النبيين نبيان بارو ترى واسطه پر هر عصر نبيان را لېږل په داس حال چې نبيان سره کوم مبشرین دي زیری ورکون کې د نبی کار دی خلکو ته بشارت وکړي کوم خلکو ته هغه څوک چې ایمان راوړي واغه ته د زیر ورکی بارو ته استاد جنت دی ته به جنت ته ځي ته به الله پاک دغه نعمتونه درکې د جنت صفاتونه ورته کې دي مبشرین او چاته او مؤمنانو ته ومنذرین او په داس حال کې الله نبیان راوستل چې دی بیرون کې او هغه چاته چې د ایمان سره مخالفت کړي هغه نعمت الله بدل کړي وای هغه ته به انذار ورکاو بیراوي د دوزخ څخه چې ستاسو لپاره دوزخ تیار دی خو باندې دڅکه نو ګور د نبی کار څه دي بشارت او انذار وسم چې څوک مثلا د نبی علیه الصلاه والسلام وظیفه اجرا کوي وایي د دین د صحت خلکو ته ګرد مر بشارت نه ورکوي جاي بشارت ته اورید الجداس جنتون المؤمنان ترکب جاي به انذار ته بیان جاي به دغه قدر د دوزخ څخه بیره دی شوی د جاي وسوسه یش بشارت انذار بدواړه پر لجمع وعد ووعد وعد معناه خلق ته د جنت وعد ورکول د شو ثواب وعد ورکول بلخ بیا وعد سرنیش دوزخ طرف یادول بعد کبر خواري ورته یادول د زکندن خواري ورته یادول دا دواړه نو انبیا چې براتله کار دغه مبشرین زیر ورکوي کو مؤمنانو ته او منذرین او بیرون کې او کافرانو ته چې دي دین نه منلای نو الله اول خلق دغه رقم چې اختلاف شروع کې الله نبیان راواسه نبیان شراتله واجرته وانزل معهم الكتاب بالحق الله نبینا یواز نه راتلی و انزل نازل کړی د خدای پاک معهم سره دی الكتاب کتاب به هم سره نازل او چې دا کتاب چې سره کوم متلبس بو بالحق یعنی ببیان الحق د حق بیان اول بده دا کتاب شراتلی په کتاب کې خبره بیان دی دا کتاب متلبس په حق سره معنا په بیان سره د حق خبرې په دې کتابو کې اسماني راغلي په کې باطلي خبرې ذکر شي علاوه دا کتاب نه هم ورلرو کاوه چې هغه مبین د حق ګوره و انزل خدای پاک نازل کړی معهم سره دی الكتاب کتاب نازل کړی دی سره چې هغه کتاب متلبس بالحق په بیان سره د حق د څه د پاره دا کتاب چې مبین د حق دا ولي ورکاوه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يحكم چې حکم وکړي دا کتاب بین الناس ما بین کې دخل یعنی يحكم چې دا نبی حکم وکړي په زراعت دا کتاب بین الناس ما بین کې دخل حکم خبر کې حکم فی سلام وکړي فيما فاغه خبر کې اختلاف وجود اختلاف کړی فيه فاغه چې په کوم خبرو کې د دې اختلاف ولا کمال اوس اختلاف راغلی نو هغه هم دغه سجن بزړې دي څومره وتري برابر دخل په حکم کې اختلاف راغلی نو الله بل نبی ورته راواسته کتاب ورڅخه هغه اختلافونه ګور په اصلاح کړی دا مسله دغه د دې اختلاف ورافع دي دغه فرش باندې بیان راتله يحكم چې حکم وکي دا کتاب یا دا رسول بین الناس ما بین کې د خلکو فيما فاغه خبرو کې اختلاف کړی په هغه کې اختلافونه ورافع کړي او دا اختلاف چا پکې کاوه الله وايي وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات دا چې مراد کفر افات بیانې وما اختلف اختلاف نه کړي فيه په دا کتاب چې دا حق کتاب الا الذين مگر نه کسان اوتو چې دې تور کول سوی هو دا کتاب چې کوم چاته بنازل سوی دا اختلاف چې جوړاو امر ته دوه خلکو په کې جوړاو لکه اوس په قران ته چې داخل ګلاسونه ورکړي رقم شمونه په کې د ازمر دین احکام یې واړول دا څوک خدای انسانان چې بایزم مؤمنین د ایمان دا واقعي مسلمانان په جنگ سره راځي خدای غره الله اذا دغه کوم مختلف اختلاف نو کړی فيه په دا کتاب کې الا الذين مگر نه هغه کسان او تو چې تور کول سوی په دا کتاب او دا هم څه وخت کاوه من بعد ما جاءتهم البينات الله بينات ودلائل زمور دراغلي من بعد ورست ما تر هغه د اختلاف دي کاوه جاءت شراغلي وهم ديته البينات وشکاره معجزې د بیان شکاره دلائل پر صداقت باندې د کتاب مگر پر هغه سره اختلاف شکاو دا نو ولي کاوه دلیل چې شو باغيان بينهم باغیان د جهات څخه د حسد او د بغاوت بینهم د دې په خپل مابین کې بغاوت کین پر لسپور بار سره جوړېدل بار به پر کتاب راو دغه به سره مختلف کی وسنه کزما خبر قسمه توجیه واس اختلاف نه کوي په دې کې مگر نه هغه کسانو چې د کتاب ورکول سوی د اختلاف په څه وخت کاوه په شي کې من بعد تعلق د اختلاف پر اختلاف کاوه هغه وخت چې دوی تراغلی او بینات ښکارا علائم او د اختلاف یو کاوه دغه مفعول هدي باغیان بینهم د جهات څخه د بغاوت او د حسد بینهم ما بین کې د خپل مې کې د حسد او بغض سره پروت فهدى الله الذين امنوا دغه خدای باغیانو کارو دا خلک ګرد اریانو مگر فهدا هدایت کړ الله پاک الذين هم کسان امنوا چې غو ایمان راوړي کوم خبر ته هدایت کړه ورته وشوره لما اختلفوا فيه لما هغه خبر ته اختلافو دي اختلاف کړی فيه فهغه کې شاغو من الحق د حق څخه الله دې هدایت کړ باذنه په خپل اذن اراده سره الله پاک په خپل اذن اجازه او اراده سره الله پاک دغه مؤمنان په دغه مختلف خلک چې اختلاف سره کوي هغه هدایت کړه هغه حق دراوسته یعنی هغه کسان چې په کتاب منګولي ولا کوي
نو تاسې اختلاف مه پکې کوئ، معنا چې الله کوم هدایت کړی دی بغیر خبرې ته راسي، هغه خبرې ته متوجه یاست. فهدى الله، بیا نو الله پاک هدایت کړی، د اختلاف ورڅ اختلاف د ګردو سره راغلی. چې د چا ایمان الله په نصیب کوه هغه خلک هدایت سره هغه حق ومني، څوک چې پر هغه اختلاف باندې پاتې سول هغه نعمت دغه هدایت دا په لغت وه، نو هغه خبر ده چې معنا عذاب دی ته باره ورکول کېږي، لکه هغه فساد چې د بني اسرائیلو څخه تاسې پوښتنه وکړئ، نو دغه امتو دا رقم کاون. والله یهدي من یشاء الی صراط مستقیم. نو خدای پاک چې یهدي هدایت کوي من هغه څوک یشاء چې الله پاک اراده وسي هغه ته چې هدایت کوي الی صراط مستقیم، و هغه لار ته چې هغه مستقیم وسته ده. نو الله وایي زما چې چاته خوښ شي نو هغه اراده د چا کوم د هدایت هغه صراط مستقیم ته بوزم، چې چاته اراده نه سي هغه پر خپل اختلاف باندې پاتې سي هغه نعمت په لغته باندې ووینو. نو مؤمنانو ته الله پاک دغه اراده وشتي صراط مستقیم ته راسي، نو څوک چې دا خبره ومني هغه پر صراط مستقیم باندې شو د عذاب وسه بخلاص. اوس نو چې د کفار د طرفه څخه مؤمنانو ته رقم اجر ورکول کېدی، دا آیات کریمه د هغه ځای را شروع کړي چې کان الناس امة واحدة، په دې کې هم دا خبره الله پاک ته روښانه کړه چې ګوره دا دستور را روان دی، په دې ته مؤمنه هېڅ وخت مه کېږه چې زه به نو برابر کړه اګر د دنیا باندې به اسلامي حکومت یې کراري وي، په یوه ځای کې به لا جنګ نه وي، مؤمنان به خپل د دین اعمال دا داسې نه دي راغلي، خو علاوه هغه دي د سره کان الناس امة واحدة د آدم علیه السلام څخه راورسېد امت واحده و ګرد جن منلی و واده واره یوه پلا اختلاف په ګټ دا مخالفت هغه مخالفت الله به نبي ورته رالیږي، هغه به زیر او انذار دواړه ورکول، ام یې بیروله ام یې زیر ورکوله د جنتو. په دغه کې به بیا هم ځینو خلکو مخالفت کوه، دغه نبیانو په کول یې نه کول، خو ځینې کسان چې مؤمنانو په هغو چې و دغه اختلاف څخه یې ځان وایستې و حق ته ځان ورساوه، نو اوس دغه حق والا لږ پکښې کې راووتل، نور ګرده پر خپله غلطه خوا پاته سول. نو دغه دستور د حق او د باطل د مخالفت معنا دا د هغه سره سره شروع ده، دا پای نه لري، قیامت پورې به دا خبره دایمي. اوس نو ښه نو دا خو په سړي باندې غمیږي دغونه طویل مخالفت بابا چې دا جنګ یوه میاشت وی خوسیب و چې دوه وی خوسیب و چې کال وی سیب و دا اوس څومره عمر دی چې د اسلام را شروع سوی دی په جنګ اخته دی تر پایه پورې به هم اخته وي. الله یې ورته اسانه کوي، تسلي ورته وکړي چې دا نو دستور دغه رقم تېر سوی هم دی او داسې تکلیفونه پر دې راغلي دي. زما په خبره پوهېږي مخالفت په هغه آیت کې وروښاوه. اوس مؤمن به وایي چې پر ما نو څو نظامت هغه بدون اختلاف نه و. الله وایي آیات ورته وګوره هغه دا رقم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، الله وایي ای مؤمنانو ام حسبتم ایا تاسې ګمان کوئ ان تدخلوا چې به داخل سي الجنه و جنت به ته ولاړ سي ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ولما یأتی او هیڅکله به نه راغلی کوم و تستمثلوا مثال، یعنی مثال د تکلیفو الذین دغه کسانو خلو چې هغه تېر سوي من قبلکم ستاسو څخه مخکې، یعنی ستا خو نه دا زړه غواړي چې دغه موت جنت ته تللی وای د خیر سره. الله وایي ستا دا ګمان دی او هغه تکلیفونه چې پر تېرو امتو راغلي تا ته به هغه هېڅ اعلان نه راځي، دا رقم جنت موت نه پیدا کېږي. چې کوم تکلیفونه هغو ګاللي دي هغو امتو مؤمنانو چې مخالفت مخالفین ورسره کړي دي د حسد د بغې په خاطر باندې مخالفت ورسره کوه، هغه تکلیفونه چې پر دې راغلي ولې ستا ته مار یو جلا جلا در پیش شي. دغه ګمان که ستا تم وي چې دغسې موت جنت ته موږ زه د خیره سره هېڅ مشکل به موږ ته په مخکې نه راځي. الله وایي دا ګمان مه کوئ. ګورئ ام حسبتم ایا تاسې ګمان کوئ ای مؤمنانو ان د دې خبرې تدخلو چې تاسې به ننوځئ الجنة و جنته ولما یأتي او هېڅکله به نه راغلي کوم تستمثلو مثال د هغه تکلیفو الذین د هغه کسانو خلو چې هغه تېر سوي دي من قبلکم مخکې ستاسې د هغو امتو تکلیفونه به تاسې ته نه راغلي که ته هغه کوم تکلیفونه و چې هغو ته راغلي. الله وایي مستهم البأساء، مس کړي و هم دي البأساء تکلیفو مسکنت دغسې مسکنت پر هغو راغلي په دغه دې اخته سوي ډوډۍ به نه درلوده وغضراء او دغسې ضررو نورو نه جوړوي دغه مسه کړي و دي مرضونه پر راغلي دي مثلا نور تکلیفونه د کفر د طرف راغلي وزلزلو. الله یې تعبیر بارونه د ټولو هر تکلیفونه په دغه باندې باره طویل دي چې هر تکلیف جلا جلا بیانوي. الله وایي وزلزلو دوی پر ښورېدلي وه دغسې یعنې انسان چې په ډېر تکلیف پر راسي بارونه که په زلزله کې چې دا نه مانه چې وزلزلو دې ته څه ورکول سوي چې دې ته زلزلې ورکول سوي دا رقم دا مؤمنانو ته وزلزلو مسترب الحاله سوي وه د شپه تېر ځای ولاکه معلوم زه چېرې بدسم در سره دلته شپه تېره غلي هلته پټ هلته پټ هلته پټ دغه وخت په زلزله کې دي خو زلزلې والا شي کوم قرار داسې نیولی نو د ده هم د ارام ځای نه و معلوم په زلزله باندې اخته و. الله وایي دغسې تکلیفونه دي ګالي بأسا معنا پر هغو باندې تنګۍ معنا مفلسۍ وغضراء نور سختونه د کفارو د طرفه څخه وزلزلو. الله وایي متزلزل وه بس د شپه تېر ځای معلوم نه و ملک یې نه و چې د کوم ملک پر دنیا د ده ملک نه و دغسې بېتابه بېقراره سړی و حتى يقول الرسول. الله اوس نو په پای کې نهایي درجه باندې باره وایي د رسولانو علیهم الصلاة والسلام ایمان خو نو په خدای ډېر قوي دی تر رسولانو د هېچا ایمان نه دی قوي. ولې رسولان ګواکې بیخي الله پاک ته نږدې وه د الله پاک اوامر دوی ګواکې د سر په سترګو ټوله ګواکې حس کړي وه غیب شیانې لکه لیدلې چې ولې خو ملکه ورته راتله
د ملک سره خبرې کولې د دې نور خلکو ایمان خو ستا مګر هغونه قوت کله پیدا کولی شي لکه د رسول نو چې د رسول دا حال علاوه رسول به دغه درجه ته د تکلیف څخه ورسي حتی یقول الرسول تر دې سره چې رسول علیه السلام به ویل د هغو خلکو والذین او هغه کسانو امنو چې ایمان راوړي معه سره د مؤمنان امر سره ولاړ دغه رسول هم ولاړ د بتابعې څخه دا راغلی چې متى نصر الله والکل دی نصر الله کومک د خدای پاک الله پاک وعدې راکړي چې موږ تاسو کومک وس کو پاره موږ دغه سم متوجه کړو چې په تیر ځای نه سم دا کومک څه وخت راځي دغه د بتابعې څخه کول کیږي دا نه معنی چې د رسولانو ایمان نعوذ بالله ضعیف سوی بارانو انکار کوي چې خدای نو استا کومک څه کوم دي چې کوي نو نعوذ بالله د واجب مخالفت کوي یا پر هغه یقین خو چې راځي و دا خبره د یقین څخه چې الله خو را لېږي نو څه وخت را لېږي خو ته باسو برای برداشت ولا کړل یقین یې و چې راځي او کدا سوا د شک د خاطر د شک د خاطر نو رسولانو شک پکښ درلودي چې الله کوم وعده ورکړي چې امداد درکوم نه هغه مؤمنانو چې د ایمان وروړي نو هغه شک پکښ درلودي چې دا کومک راځي مگر فقط دا د بتابعې څخه خو لکه سړی چې شاته اوبه ورکوي یقین یې چې راکوي سل وارې ورته راوړي امید اوبه بارم ته زه چې ولاواسم ته اوبه څه وخت راوړي شک نه دي چې نه راوړي معنا بوجه ځنډیان خو دا رقم دا د بتابعې څخه رسولان دا رقم رسولانو چې هر څونه تکلیف چې براتلای دی الله ته صبر کاوه غم درلودي مگر الله وایي دغه کده تکلیفونه پر راوړي چې رسول به نه لري هغه مؤمنان ورسره نه لري کبر متى نصر الله کله دی د الله کومک تر څو وخت یې ځنډي چې موږ ګرځه حلال کی تر هغه وخت یې ځنډي نو الله وایي دغه به تاسو ګرځه ګوري بره به جنت ته ځي لکه تاکیر امتو ته دغه حال ولید امتو حال بیان کی چې څنګه دسي چې پلا سړی مسکین وغضر نور السختی در بدری به کور دا وسري ایالونه مړی وزلزلوا متزلزل خپل ځان د شپکیر ضعیف سن لري او نو الله نو شان دغه اخیری خبره دغه چې رسول به لاس ورته چې الله پاکستان سره خصوص خو عادت کړي و چې درکومه دا د بشریت مقتضا د رسالت تقاضا خدا چې شک ما ولې هیڅ نور نه دي پنځ په دا خبره راوړي چې معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د خدای په کومک نعوذ بالله شک پیدا شک نو به تابع د بشریت خو انسانانو به تابع بس تکلیف نو سګاله الله ته مرکه نو دغه وخت دي نو بل د څه وخت په ځنډه الله وایي دغه به تابع چې نسې چې د اندازې ونه رسېږي کومک هغه وخت راځي چې ستاسو ټول خلکو څخه ته موخه چې یاره د بندګانو سره نور اړیکه کاته سو چې پلانې به وبراوړ پلانې به تو پکړ دغه محاصره سو تاسو به د الله نه ساتل چې د ټول شیانو څخه امید وختي الله جواب کوي چې الا خبردار وایي ان نصر الله قریب ان بشک نصر الله کومک الله چې تسکي درکې قریب دان جدي تاته چې دی لښکار الله از ما عبد ز په یو دغه نتوان لري بیا د کومک وخت را مال میژغه تابخین جدي به عجل مشماري نو دغه آیت کریمه کې دغه مؤمنان ته چې کوم تکلیفونه پر تیریږي الله دغه سي اطمینان ورنه ورکړي افلاخ دغه ما خبر ورته ذکر کړل چې اختلاف د سره را روان ته ودا ګل نه کې چې د خلک لا ولي جن نه مني ولي ایمان نه الله د سره د سود دغه د ادم علی السلام دوخت او رسول په زمانه کې دغه اختلاف روان دي خو الله لږ خلک وحق ته ورسي هدایت ورلره دا خبر خو مخکې آیت کریمه کې تیر شو وس نو دغه اختلاف چې دی نو دغه تکلیف پر سړي کېږي الله وایي درجه تکلیف ته تضافي کړه استاب تابع هغه مليونی کړي چې هغه نور رسولان باندې چې رسېږي د تکلیف واخه هغه به ګرځي ته ګل بیا بدرته رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبه او جواز د څنګه وایي نو صحابه ورته ټول په مکه کې دی و د هجرت لا نو وسوي نو کفار پر دې ډېر تکلیفونه تیرول ډېر په عذاب شو تیر ځای نو رخصندونه بسخندونه جنگونه خو ملک وغو دي څو منان لته نو نبی عليه السلام دلته بار دې تکلیف ولي يا رسول الله ته په دعا ورته وکړه چې خدای ته به برباد کړي ولا ولا که برداشت کوي رسول الله السلام ته بدر دوار علي نو د نبی عليه السلام مخ مبارک بدر کم څول لکه د انار د انیچ په شکل کوټي سر وسو داسې نو نبی عليه السلام بار راپورته دیواله سمخ سرسو بار فلسفه به وسوله فکر امتو کې داس خلک ترسي چې په درخت کې پر دغه جن اراس پته چې کوي اراس وي په درخت ته بیا د چې په دسه د شراو خبر راغله چې شراو ورته چې باسي ته باسي خلاص دا ګرځي تقریبا لا پته کې ریبه به د جن کامیاب کیږي فکر امتو کې داس خلک راغله چې ودای مؤمن به ودراو د اوس په نجمنځي ورته جوړ کړی ویغه چې په داجمنځ به توجي چې دغه سکالبت په پاتاس دا نه چې مخکې مرکه په ژوندنه به درولي وای به توجي ساده اډو کې په پاتاس ورغوش به ځنی و توجي د کوم یو څه غوش پر مست تورل سی د اوس په مست په غاښو باندې پیغمبر صبر وکوي دا ګرځي تشته ګوري په بل حدیث کې هم راځي چې اشد سخترین ازر ابتلاء او امتحان انبیاء تر ټولو سخت امتحان الله د انبیاء څخه اخلي ولې خدای ډیر دوست دی افسانه وای خدای خپل دوستان زیری دا متل کړی خدای د خدای پاک معرفت ډیر نو الله پر د باندې ډیر سختي راولي ثم الامثل فالامثل ورسه چې ارسل د انبیاء په مثل ځان کوي هغه ته ډیر ابتلاګانی ګوري د انبیاء په مثل ته ورنږدې کیږي هغه ته ډیر ابتلاګانی ګوري چې هر څونه ایمان ته نږدې کیږي د مثال ستاسو مختلف کیږي ابتلاء او امتحانات ته ګوري نو دا آیت کریمه کې دغه تسلیم مومنان تعالی ورکړي چې پرتیرو متوم کې رسیدي جواز پرتا نه دي او پرغه دغه سختي کې رسیدي چې بار به رسول بلا چې ایمان به قوي هغه بل الله پاک د څه وخت ځان پیدا کوم خورا نو داسې به تابع بس دا تسلیمه کې چې به هم معنا غالي الله پاک نو ټول ته صبر